په تاسو کې شاید ځینې کسان دا خبره ونه مني چې کولی شي د اماراتو څخه افغانستان ته او افغانستان څخه اماراتو ته 2 طرفه ټیکټ په 900 درهم واخلي. خو دا خبره حقیقت دی. ایر ارابیا هوایي شرکت په تاسو کې هغه کسان چې غواړي خپل هیواد کې کوچنی اختر او لوی اختر تیر کړي د خپل کورنۍ سره، نو دوی لپاره یو غوره وړاندیز وړاندې کړی دی چې 2 طرفه ټیکټ که چیرې واخلئ بغیر د سامان څخه نو 900 درهم شاوخوا قیمت راځي. که چیرته یو طرفه اخلئ د شارجې څخه کابل ته نو هغه قیمت بغیر د سامان څخه 340 که چیرته سامان ورسره اضافه کوئ نو د سکرین باندې قیمتونه درته ښکاري، دومره قیمتونه یې راځي. خو ښه به دی چې 2 طرفه ټیکټ واخلئ. دلته دغه معلومات لږ دقت سره واورئ چې عمومي د ټیکټ بیې نه دی ارزانې شوي. دوی یو خاص وړاندیز په خاصو تاریخونو کې ورکړی دی. هغه په سیستم کې چې لاړ شئ کتلی شئ چې د راتلونکي کال 3مه میاشت اول تاریخ څخه شروع کیږي تر 20 تاریخ پورې، بیا 4مه میاشت کې پیل کیږي، بیا تر لوی اختر چې رانږدې شي هغه تاریخونو کې دي. خو ښه به دی چې لاړ شئ سیستم کې تاریخونه وګورئ، شاید په دغه تاریخونو کې بدلون هم راشي. او بله مهمه خبره ده چې د کومو تاریخونو کې ټیکټ بیې ارزاني کړي دي. دوی صرف د 15 څخه واخله تر 20 سیټونو پورې ورته مشخص کړي دي. کلم چې د 15 یا 20 سیټه ترې خرڅ شي په د ارزانه بیه نو بیا قیمتونه ممکن بیرته لوړ شي. دا معلومات د شرکت مسؤلینو را سره شریک کړي دي. نو په تاسو کې کم څوک چې غواړئ کوچنی اختر یا لوی اختر په خپل هیواد کې تیر کړئ نو لاړ شئ ټراول ایجنسۍ والا ته ورشئ، هلته تاریخونه درته وګورئ په کم تاریخ کې چې د ټیکټ قیمتونه ارزان شوي هغه کې ټیکټونه سر له اوسه نه درته واخلئ، ځکه چې د وړاندیز معلومات نه کیږي چې څو پورې به دوام وکړي. یو هفته به کوي، یو ورځ به کوي، 2 هفتې به کوي، هیڅ معلومات نه کیږي. نو کوشش وکړئ چې په دغه کمه بیه کې ټیکټونه درته بوک کړئ. په هغه وخت کې خو ټیکټونو بیې تاسو ته پته لګیږي چې اوس هم ډېرې ګرانې دي او په هغه وخت کې ډېرې زیاتې لوړېږي. دا یو داسې پروموشن یا د شرکت پرمختګ لپاره دوی یو اقدام اخیستی دی. خو دا کومه ویډیو چې زه تاسو ته یا کوم معلومات خپروم دا کم سپانسر شوي نه دي، یوازې دی په خاطر دی چې زموږ غریب ولس ترې استفاده وکړي. په تاسو کې کم څوک چې تللی مفته یې ایر ارابیا ویب سایټ ته لاړ شئ، هلته یې کتلی شئ چې کومو تاریخونو کې قیمتونه ارزان شوي دي. او کم څوک چې نه وي خپل د تګ پلان جوړ کړئ، تاریخ درته وګورئ، هغې مطابق ورشئ ټراول ایجنسۍ والا ته، هغه به درته چیک کړي چې په هغه تاریخونو کې که چېرته ریټونه کم شوي وو نو بیا درته بوک کړئ. کوشش وکړئ چې 2 طرفه ټیکټ واخلئ ځکه چې 2 طرفه کې درته ډېره فایده کیږي. سمه ده؟ مننه.